السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د قریبانو څخه مو یوه زنانه وفات شوې ده، یو چا په خوب لیدلی ده چې دا کالي یې چیرې، بیا دا مور یو لور ته یا بلې قریبې ته ورغږ کړي چې پلانکۍ کالي چیرې دي، دا لږ ځای چیرې دي، دا ور وګنډه یا نور کالي ورکړه. د دې خوب معنا وایي څه شته. محترمینو، زموږ سره حساب نسته، چانس د عبادت سته، او انسان چې مړ سي حساب معامله ورسره شروع سي، چانس د عبادت له لاسه ووځي. قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله د 8مې سپارې د سورة الاعراف په 26 آیات کې سورة الاعراف په 26 آیات کې راته فرمایي: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. د آیات په سر کې الله جل جلاله راته وایي: یا بني آدم، ای زامنو د آدم علیه السلام، موږ تاسو ته درلېږلی دی لباس چې تاسو ځانونه په پټ کړئ، او لباسو کالي و د زیانت مو در استولی دي، او دغه رنګه لباس د تقوا خیر دی. نو دغه ښځه چې اوس نو کالي یې نور سم وه، لږ ځای ورپکښې چیرې و. د دې خوب تعبیر و، د دې خوب معنا هم دا ده. دې ښځې به شاید 20 لمونځونه کړي، ښې روژې به نیولي، خو په ژوند کې بیا بې ستري کړي. ګوره، ښځه عورت دا زموږ په کتابو کې د شریعت وایي المرأة عورة كلها، ښځه عورت ته ټوله، له سره تر نوکه ټوله عورت. ما سوه په لمانځه کې لاس یا پښه یا مخ ښکاره و، مخ پې ښکاره یي په لمانځه کې، نور ټوله ښځه عورت. دا چې اوس زمانې ښځې کالي پر څه چم دي، پړونی پر څه رقم دی، لباس څه ډول نری دی، خو تاسو ته اندازه درکوي دا د زمانې ښځې څه ډول دي. د کم کالي چې دا لري، هغه کالي که پرچاکې وه، ویې ګنډي، ګول کالي ورته وایي، که څه بلا ورته وایي، دغه ځین جوړ کړي، خیرات یې کوي. او وایي زیورات و زر و شیان سته، هغه هم که اولادونه لري نو بیا خو د هغو حق کېږي، که اولادونه نه لري نور میراثخواره یې ستا هغو ته یې ور تقسیم کړي، یا د دې چې کوم وصیت کې کړی دی هغه بیا خیرات کړي. کوشش وکړئ د لباس شرعي کړي. هغه ښځې چې بدنونه یې لڅي په دنیا کې، په ورځ د قیامت او په قبر کې به د اور سکروټې پر هغه ځایو باندې ورمښلي. د هغو ښځو څه ډول لباسونه دي، څه ډول کالي دي، څه ډول پرتګونه دي، څه ډول لمنې دي، څه ډول غاړې دي. نو دلته چې کالي لږ چیرې سوي دي، هغه لباس تقوا د انسان دپاره دا دی چې پر سنت طریقه سړی ژوند برابر کړي. دعا یې ورته کوئ، د مغفرت دعا یې ورته کوئ، د بخښې دعا یې ورته کوئ، موږ به هم دعا یې ورته کوو. او نورې ښځې دې آینده له خپل لباس څخه عبرت واخلي. دا تنبیهات و آګاهۍ دي الله جل جلاله موږ ته راکوي، که موږ سر ورباندې وګرځو، سر ورباندې خلاص کړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.